سړی چې د سحر مونځ کوي د دغه سړي ذمہوار الله تعالی دی. الله یې ذمہواري اخلي. که چا دې سړي ته ضرر ورسو، چا یې پیسې وخوړلې، چا یې عزت ته نقصان ورسو، چا ورته کنځلې وکړې، چا خفه کو، چا پې حمله وکړه، نو دغه سړی چې دی الله تعالی به یې رانیسي. ته ترې بېغمه شه. دې ته ضرورت نشته چې ستا ملاتړ شته او که نشته، ستا څوک د تپوس شته که نشته. رب کائنات دې تپوس کوي، او چې رب دې تپوس کوي او انتقام درلته اخلي، نو هغه بیا عزیز ذو انتقام، ډېر زورور ذات دی، هغه به صحیح انتقام اخلي. صحیح روایت دی مسلم کې پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. په سننو کې راغلي من صلى صلاة الصبح جماعة، څوک چې د سحر مونځ په جمع باندې وکړي، په خپل ټیم باندې، د دې سړي ذمہوار الله تعالی شو. الله یې ذمہواري واخیسته. بیا مونږ ته څه وایي؟ مونږ ته اوس دا فلانی حاجي صاحب دی، دا فلانی امیر صاحب دی، یا دا فلانی زنانه ده، نوجوان دی، د مونځ کړی دی. مونږ ته بیا پیغمبر فرمایي: ګوره فلا یطلبنکم الله، هغه سړي ته ګوره ضرر ونه رسوئ، کنه الله به م راونیسي. چې کوم سړي د سحر مونځ کړی هغې ته ضرر ونه رسئ. ولی فمن یطلبه من ذمته بشیء یدرکه، او څوک چې دغه سړي ته نقصان رسوي د سحر مونځګزار ته، الله تعالی به یې راونیسي. ثم یکبه علی وجهه فی نار جهنم، بیا به دغه سړی جهنم ته ورسوي. کم سړی چې د سحر مونځګزار هغې ته تکلیف رسوي، یا په ژبه یا په لاس باندې، دغه سړي ذمہواري الله اخیستې د دې مونځګزاره، او چې تا ورته تکلیف ورسو، تا به ضرور الله رانیسي. تاوان به هم در رسوي، تکلیف به هم در رسوي، بیماری به در باندې هم رالېږي. په ورځ د قیامت باندې عزیزان هم سخته سزا، پړ مخ انسان د جهنم ته غورځوي. نو ګورئ دا څلورمه فایده شوه د سحر د مونځ، چې تا مونځ وکړو، فایده څه شی شوه؟ فایده یې دا شوه چې الله ستا ذمہوار شو، بس بل چاته ضرورت نشته دی. د الله ذمہواري که غواړې عزیزانو، نو دا د سحر د مونځ پابندي کوئ.